ساپو ډېر وجلې دي نه د کونړ غلام محمده باډیل تمزه. دا ډېره یوه مشهوره سندره ده، یوه فولکلوري سندره ده. غوښتل مې چې په دې باندې در سره لږې شانه خبرې وکړم. غلام محمد ساپی دا د کونړ د نرنګ په ولسوالۍ کې پیدا شوی و. د پلار نوم یې عبدالحکیم اخندزاده و. د لومړۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې، بیا د خواجه عبدالله انصاري لیسه چې کومه ده د هغې نه 12 کړو. په تعلیم باندې مین سړی و. خپل شخصي جایداد یې چې کوم خپله ځمکه یې کومه وه نو په هغې باندې د جینکو سکول ساز کړی او ولې پکې د خپل کور ماشومان یې چې کومې وې هغه داخلې کړی. د ظاهرشاه په وخت کې د ولسي جرګې په دوره کې غړی پاتې شو او د کونړ د استازیتوب باندې د ولسي جرګې رکن و، یعنې موږ چې ورته پاکستان کې قومي اسمبلۍ ممبر وایو، نو د کونړ د قومي اسمبلۍ ممبر و. او کله چې د 12مې دورې دپاره کاندید شو نو د نورنګ خلکو خپله رایه ورکړه، خو د باډیل خلک چې کوم یعنې کوم چې د ګربز پښتانه دي هغوی ورسره مخالفت شروع کړ. خبره بیا تر دې پورې راورسېده چې د ساپو او د باډیل خلکو په منځ کې مرګ ژوبله هم واوښته او د باډیل خلکو غلام محمد د هغه د مرګ د منصوبې جوړولې او مخالفینو یې دغه سروکې لیکلې وه، دغه سندرې لیکلې وه چې ډېرو مشهورو سندرغاړو په خپل وخت کې ویلې وه چې ساپو ډېر وژلي دي نه د کونړ غلام محمد او باډیل تمزه. زموږ هم په ذهن کې دا خبره اوښته چې ګنې یاره دا ساپو وژلې و چېرته، او بیا د هغه چې کوم خیرخوا دي نو هغوی دا لیکلې وه، خو اصل کې دا خبره دا سندره یا دا سروکې د هغه مخالفینو لیکلې وه. د دې په مقابله کې بیا د باډیل کوم خلک چې دي نو هغوی د غلام محمد ډېر پلویان هم وو او هغوی ورته بیا په جواب کې دغه سندره لیکلې وه چې او پکې ډېر وکسېلونه د کونړ غلام محمده باډیل ته راشه. بیا چې کله د افغانستان حالات خراب شو د ظاهرشاه پاچا نه پس نو دا بیا پېښور ته په کډه باندې رالی، په خیبر پښتونخوا کې 14 کاله تېر کړه او د هغې نه پس د مهاجرینو په صف کې د کډوالو په صف کې د متحده ایالت د کلیفورنیا فرانسیسکو چې کومه ده نو هغې ته د خپلې کورنۍ سره کډه وکړه او بیا هملته په متحده ایالت کې مړ هم شو. جنازه یې افغانستان ته راوړل شو او په خپله پلرنۍ هدیره چې کومه ده نرنګ په هغې کې خاورو ته وسپارل شو او ډېر خلک ډېر مینهوال یې هم وو چې هغوی په ګڼ شمېر باندې راغلي وو.